نن د عبدالولي خان پوهنتون ملازم، نامتو براډکاسټر او د پولیټیکل ساينس د پی ایچ ډي سکالر علي خان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د صفای مهم اوچلولو چې پکې د عبدالولي خان یونیورسيټي د سپورتس ډپارټمنټ چیرمن محمد فاروق، ډیپټي ډایریکټر شاه حسین، اسسټنټ پروفیسر مبارک صاحب، د آل امپلایز ایسوسییشن صدر جواد خان، عبید خان، اجمل شاه، ممتاز خان او نور د سټاف ممبرانو سره بشمیره جنکو او لکانو شرکت وکړو. د صفای کمپاین په خان داس کې د چلولو لپاره دبليو ایس اس ام عملي هم با اثر کردار ادا کو او د ګن اوچتولو لپاره گاډي ورکړو. لومبي خدا کو چې دا یاد اغه نه پس بل گیم صفای بتو ان شاء الله. ٹھیک نه یو ریکوست بل دی. په دې موقع د کمپاین چیف ارګنایزر علي خان ویل چې د نن کمپاین د نورو نه مختلف پدې دی چې صرف د خبرو پورې محدود نه دی بلکې موږ عملی کار وکړو او مثال مو جوړ کړو. په تقریب کې ټولو مقررینو د علي خان د دې کاوش تعریف وکړو او هلکانو جنکو ته غوښتنه وکړه چې دا کوشش دې جاری وساتلی شي.